په لندن کې یو سړی کیسه کوي. وایي یو ورځ په لندن کې یو موټر ته وختم. موټر چلوونکي ته مې کرایه ورکړه. موټر چلوونکي چې کله بقایه پیسې راکړې نو 20 روپۍ یې اضافه راکړې. وایي په دې وخت کې بس نفس را سره مقابله شروع کړه چې مه یې ورکوه. خو په همدې جریان کې مې موټر چلوونکي ته 20 روپۍ ورکړې او ورته مې وویل چې دا دې اضافه راکړي دي. کله چې د موټر څخه ښکته شوم نو موټر چلوونکي خپل سر د هندارې څخه راوویست او راته یې وویل له تا څخه ډېره مننه کوم. ما ورته وویل څه خبره نه ده چې مننه وکړې، خپلې روپۍ دې وي. خو هغه راته وویل چې دا څو ورځې مې زړه کېږي چې ستاسو جومات ته درشم او خپل مسلماني اعلان کړم. اما بیا هم لږ شکمن وم. نن چې کله ته موټر ته راوختې نو ومې غوښتل چې ستاسو مسلماني وګورم نو تا ته مې 20 روپۍ زیاتې درکړې چې تر څو راته ستاسې دین معلوم شي. ما وویل که یې بقایه پیسې راکړې نو مسلمان به شم او که یې را نه کړې نو نه مسلمانېږم. وایي هغه موټر چلوونکی خو ولاړ خو وجدان مې راباندې لعنتونه وویل چې اوس به مې ټول اسلام په 20 روپۍ خرڅ کړی وای.